سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې په الماني ژبه باندې ویډیو جوړوم. دوستانو څلور هغه بنیادی لغتونه زده کوو چې په المان کې چې هر چا سره مخامخ کیږي. تاسو څخه به اول همدغه پوښتنه کیږي. اول موږ سره دا د زیږون نیټه، د زیږیدلو نیټه دې ته وایي په الماني ژبه باندې Das Geburtsdatum. Das Geburtsdatum یعنی د زیږون نیټه. دوستانو بل لغت زکو د زیږون ځای چیرته چې موږ زیږیدلی یاستو، پیدا شوي یاستو، نو دې ته په الماني ژبه باندې وایي Der Geburtsort. Der Geburtsort یعنی د زیږون ځای. بل دوستانو موږ سره دا د اوسېدو ځای فعلا چې موږ کوم ځای کې ژوند کوو دې ته وایي Der Wohnort. Der Wohnort مطلب د اوسېدو فعلا چې موږ کوم ځای کې اوسېږو. او دوستانو بل لغت د موږ سره ادرس یعنی پته، دې ته په الماني ژبه باندې وایي Die Adresse. Die Adresse. دوستانو کولی شئ د روانې خبرې او دغسې ښایسته لغتونه زما د ټیک ټاک او یوټیوب څخه